السلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر تاسو ته له زیر نیوز څلېرش څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 28مه چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر له 13 سره برابره ده. زه رسافه مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرش څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی امنیت شورا د ټرمپ د غزې طرحه تصویب کړه. نړیوال ثباتي ځواک به ځای پر ځای کیږي. زيلنسکي وایي د سولې د پروسې د بیا راژوندي کولو لپاره ترکیې ته سفر کوم. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه طرحه تایید کړه چې له مخې به په غزه کې یو نړیوال ثباتي ځواک ګمارل کیږي او د سیمې د انتقالي ادارې په چارو باندې نظارت کوي. دا پریکړه د شورا له لوري د واشنگټن د نوي سیاسي کړنلارې رسمي ملاتړ بلل کیږي. د پریکړه لیک له مخې غړي هیوادونه کولی شي د سولې بورډ په نوم جوړیدونکي نوي انتقالي تشکیلاتو کې ګډون وکړي. دغه بورډ به د غزې د بیا رغونې مهمې چارې پر مخ وړي، اقتصادي پروګرامونه به تنظیموي او د غیر نظامي کولو پروسه به څاري. امریکا ادعا کوي چې د طرحه به د غزې د جګړې له پای وروسته د امنیت ټینګښت، ادارې پیاوړتیا او اصلاحاتو ته زمینه برابره کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د ټرمپ د شل فقریز پلان لومړۍ مرحله چې اوربند او د یرغمل شویو تبادله یې برخه وه مخکې منل شوې وه، خو اوسنی پریکړه لیک د نړیوالو ملاتړ د زیاتېدو او د شریکو هیوادونو د اندېښنو د کمیدو لامل ګرځي. حماس بیا دغه پریکړه لیک رد کړی او ټینګار کړی چې د مقاومت حق پرېښودی نشي او هیڅ طرحه باید د وسلو له ایښودلو سره موافقې ته اړ نه کړي. روسیه او چین که څه هم د پریکړې مخالفت ونه کړ خو رایه هم ورنه کړه. دواړو هیوادونو ویلي چې د طرحې په متن کې د ملګرو ملتونو د رول حدود لا هم روښانه نه دي. برعکس د فلسطیني ادارې مشرتابه د پریکړه لیک هرکلی کړی او اعلان کړی چې د عملي پړاو لپاره چمتو دي. امریکا اعلان کړی چې له سعودي عربستان سره د F-15 پرمختللو جنگي الوتکو د پلور خبرې روانې دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې واشنگټن د سعودي عربستان لپاره د F-15 ډوله پرمختللې جنگي الوتکې د پلور پر امکان کار کوي. دا څرګندونې هغه مهال شوي چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د امریکا د سفر تر مخه له رسنیو سره خبرې کولې. د راپورونو له مخې سعودي عربستان د 48 ځانګړو F-15 الوتکو د رانیولو غوښتنه کړې چې ارزښت یې د میلیارډونو ډالرو په کچه اټکل شوی دی. دغه الوتکې د پټې الوتنې پرمختللې ټکنالوژي لري او د نړۍ له تر ټولو عصري جنگي الوتکو ګڼل کیږي. ریاض غواړي د دې الوتکو په ترلاسه کولو سره خپل هوایي ځواک نوی کړي او د سیمې له احتمالي امنیتي ګواښونو سره د مقابلې وړتیا زیاته کړي. شنونکي وایي دا ستره معامله به په منځني ختیځ کې پوځي توازن ته تازه بدلون ورکړي، خو د امریکا کانګرس احتمالي څارنه او سیاسي بحثونه لا هم د دې پروسې پر وړاندې خنډونه رامنځته کولی شي. زيلنسکي وایي د سولې د پروسې د بیا راژوندي کولو لپاره ترکیې ته سفر کوم. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي اعلان وکړ چې د چهارشنبې په ورځ به ترکیې ته سفر وکړي څو د روسیې سره د جګړې په اړه د سولې د خبرو د بیا فعالولو لپاره هڅې نوي کړي او د بندیانو د تبادلې لړۍ بیرته پر لار واچوي. ترکیې د روان کال په پایل کې د اوکراین او روسیې د مخامخ خبرو 3 پړاوونه کوربتوب کړی وو، خو غونډې پرته له دې چې کومه پایله ولري نیمګړې پاتې شوې. ماسکو د اوربند وړاندیز ونه منه او له هغه وروسته پر اوکرایني ښارونو پوځي بریدونه زیات کړي دي. زيلنسکي د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل موږ د خبرو اترو د بیا پیل لپاره تیاری نیسو او د حل لارې په اړه به خپل وړاندیزونه له متحدینو سره شریک کړو. هغه د خپل سفر د کتنو تفصیلات نه دي روښانه کړي. په تیرو میاشتو کې د دواړو لورو یوازینی پرمختګ د بندیانو او د وژل شویو سرتیرو د جسدونو تبادله وه. او وروستی خبره ده چې جنوبي افریقا د غزې د وروستیو حالتونو په اړه اندېښنه څرګندوي. د فلسطینیانو د لیک دوسیه تر پلټنې لاندې ده. جنوبي افریقا اعلان کړی چې نور به د فلسطینیانو هغه ځانګړې الوتنې ونه مني چې په وروستیو کې له غزې دغه هېواد ته د خلکو د لیک لړۍ چټکه کړې ده. دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې یوه کراوې شوې الوتکې 153 فلسطینیان جوهانسبرګ ته راوړل. د دغه هېواد د بهرني چارو وزیر رونالډ لامولا ویلي وروستۍ الوتنې د داسې یو پراخ پلان نښې لري چې ښایي د فلسطینیانو د اجباري بې ځایه کولو هدف ولري. هغه ټینګار وکړ چې ورته الوتنې نورو هیوادونو ته هم استول شوي او موضوع لا روښانه نه ده. ولسمشر سیرل راماپوسا ویلي چې دا مرموزه قضیه څېړل کیږي ځکه چې مسافر د نایروبي له لارې په داسې الوتکه کې را رسېدلي چې ډیری د سفر اسناد یې ناتمام وو. د چارواکو په وینا مسافر د اوږدې مودې لپاره د
پاسپورټونو د ناپېژندل کېدو له امله په الوتکه کې پاتې کړل شول، خو وروسته د داخلېدو اجازه ورکړل شوه. ورته مهال بیا د فلسطین سفارت ادعا کړې چې یوه نامعلومه اداره د غزې د سخت وضعیت څخه ناوړه ګټه اخیستې. د کورنیو له ستونزو یې ګټه پورته کړې او د ناقانونه سفر د اسانتیاو په بدل کې یې ترې پیسې اخیستې دي. د جنوبي افریقا چارواکو ویلي چې له 153 کسانو څخه 23 نورو هیوادونو ته سفر کړی او 130 تنو په دغه هیواد کې پاتې کېدل غوره کړي دي. بهرني خبرونه هم دومره و. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.